واقعیت چې په داسې یو هوا او فضا کې د اوبو په غاړه ښه خوند کوي اشپزي. څنګه سو ډاکټر صاحب؟ ښایسته د اوبو واټرفال ورته وایاست، ابشار ورته وایاست، یخ هوا کوي او شور و غږ یې نو نه پوهېږم چې تاسې اورئ که یا بیا هم ساعت پکښې تېروي. لاندې ته ورته وګورئ څومره ژوره دره ده، د یوه خطه یې لوړ. دا ځای په کت ډامبر و، داسې ورته وګورئ د غره پر سر باندې د وریځ ته وګورئ، بیخي ښایسته دی دا. هغه منځ څه هسې کومه راغلې ده دا یې ډېره ښایسته ده. څنګه یې وروره؟ کوچني بازارونه دي د درو. دلته به یو شی مې راواخلو، داسې SUV ویکل راکلای شي یوازې داسې خبره وایي تقریبا اسمان ته نږدې. دا ټوله جواري دي، جواري یې کرلي دي. دا ورځو دننه دا د وړو ژرنده ده. دغه ته پل وایي. جای خاطر السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. یو بل نوی ولاګ ته ښه راغلاست په دې هیله چې د دنیا په هر ځای کې یاست روغ جوړ او صحتمند به یاست او د ژوند چارې به مو په خیر. بیا هم کونړ ولایت یو ښایسته دره. نو نن له خیره سره مو اوله ورځ ده په کونړ کې، نو په میله راوتلي یو، شاوخوا به په دا درو کې ګرځو. نو یو ښایسته واټرفال ورته وایاست، ابشار ورته وایاست، دې ته راغلي یو. نو ډېره ښایسته یخه هوا ده او اسمان هم وریځ ده، موسم باراني دی، ماشومان هم شاوخوا لمبېږي. ډېر ښایسته فضا ده، ډېره ښایسته هوا ده. نو راځئ نن د کونړ ولایت دا ځینې درې سره وینو. ښایسته د اوبو واټرفال ورته وایاست، ابشار ورته وایاست، یخه هوا کوي او شور و غږ یې نو نه پوهېږم چې تاسې اورئ که یا خواته راسه. کوچنیان ماشومان هم پکښې لمبېږي. څومره ښایسته ځای دی. اوبه یې کمې دي خو ماشومان بیا هم ساعت پکښې تېروي. دې ته هم ښه خوند ورکوي چې زه ویډیو ځینې کوم. نو دوبي موسم دی، ښه ساعت پکښې تېر دی په دې اوبو کې. سم شاور دی. ماشومانو ښه ساعت پکښې تېر دی او بازي لپاره ښایسته ځای دی. نو راځئ ولاګ را سره تعقیب کړئ. نن به مو له خیره سره ډېر ساعت تېر شي په دې شنو درو کې. سوکه به ځو له خیره سره ولاګ تعقیب کړئ را سره.
هغه تار بیخي به زړېږي دلته ګوره دلته روان ډېر ښایسته ځای لاره ځینې ورکه ده شیخه موږ پسې ده پسې ده ټېله کړمه ځه داسې حال دی د موټر وینې دا هر موټر کار نه دی چې سم فور ویلر ونه خیجي دغه یې شاو پټه کړه داسې خبره ده درې لاره خرابه ده هیڅ درې لاره خرابه ده هیڅ لاره ډېره خرابه ده ولې یو نفر دوه نفر کېنوي ساتلې یو ځل یوه خبره ده نورې طالب او دغه بخت څخه وس کېده که نه د بدن ښه چیرې ځې روان له خیره سره په میله روان یو په میله باندې لړ کې د شګل دره ده څنګه یو دم دې په خطر یې ځوار څنګه ژر دې بیا هېر شي سړی دې سپابه دی مالي ما خیال خټکی زه اندازه زه ولاړ شه نو ته ولې ولاړ دغه حال دی نو ده خو د غره سره ونه والی هغه ښه شه چې مخکې شه هغه ډېر ګډ موټر هم زده نه و نو تقریبا سر ته راوخاتو ده د دې درې نو لاره خو وینئ چې آف روډ دی نو ځکه زموږ موټر ټیټ دی لګېږي نو ډېر سلو روان یو نو بس په طبیعت روان یو سیل هم کوو د دې درې نو ډېر خوند مور باندې اخیستی دی زړه مو خوشحاله دی په کښې کې چې دا اوس مکمل سړک روغ وای جوړ وای نو بیا به ډېر خوند کړی وای دې ځای به نور هم ښایست پیدا کړی وای نو ته یې راځي را سره پاته سئ چې زموږ د نن ورځې میله در باندې ووینو لاندې ته ورته وګورئ څونه ژوره دره ده
ځکه اوس خو وار په وار موږ هسې په لوړه خیږو. خطرناکې ډبرې هم دي، ته ډېره خطرناکه ډبره ته یې وایي چې واسه دلته دا ځای وګوره چې ډبره ډېره غټه نه وي. راځه نو دغه سهولتونه نشته په دې ښایسته ځای کې، نو چې په دې کې اوس ښه ښایسته سړک وای ډېر خوند به یې کړی وای. د یوه خطه یې لوړ نو نه پوهېږم چې زما غږ به تاسې اورئ که یا خو دا ځای فقط ډامبر غواړي. دغونه د لاس خواري کرار به حرکت کوو. د شاته چې کوم موټر راپسې دی نو دا تکړه دی، جګ دی، د دې ځایو موټر دی، د دې درو ټایرونه یې هم جنکشن دي نري افروډ لپاره جوړ دی هغه موټر. زموږ موټر خو نو داسې د بازار موټر دی. موږ ته خو اندازه هم نه راکوي چې تر کومه ځایه اوس موږ ځو، چیرې کښېنو. غږ مې اورئ که یا داسې ورته وګورئ د غره پر سر باندې د وریځ ته وګورئ. حرکت کوو بېرته. نو داسې دا لاندې د درې ته وګورئ، د دې ښایست ته وګورئ. د خدای پاک قدرت دی نو دا یې څومره ښایسته جوړ کړی دی. دا داسې دوې خوا راغلی دی. بیخي ښایسته دی دا. تک شین دی، ډېر خوندور. فاینلي راورسېدو. ښایسته درې ته داسې پام وکړئ او داسې یخه هوا را روانه ده دې خواته. هوا ډېره ښایسته ده او داسې هغه یوه کس چې ما یو وخت اخیستی و ستا په یاد شو، هغه دغه ځای و، دا داسې تللی و دا رود، د هغه منځ ساحه چې کومه راغلې ده دا یې ډېره ښایسته ده. دا ځای ډېر انتیک معلومیږي نه دی، دا لکه دوه رودونه چې راغلي. څنګه یې وروره جوړ یې؟ طبیعت ښه دی؟ خیر یې؟ صحت ښه دی؟ کوچني بازارونه دي د درو. سپی هم دلته پروت دی. دلته به یو شی مې راواخلو. په پښو کرار روان یو. یو ځای به له خیره سره ځای انتخابوو چې پکښې کښېنو. نور نو داسې درو ته وګورئ چې څنګه درې دي او څه ښایسته هوا ده. لاندې د اوبو
غږ دی ښایسته یخ شمال لا پورته کېږي نو نور نو دا ټول آف روډ دی زموږ موټر نه سوی راتلی پر دې ځای باندې داسې ایس یو وي ویکل راتلی سي یوازې داسې کوچني موټران نه سي راتلی غټ غټ ته جوز درختې دي هلته اوبه را روانې دي کولی سي چې ویې څښي او داس مودس کوي څوک د څښلو د دې خبره وایي تقریبا اسمان ته نږدې داسې یخې اوبه نو نه دي ښه سم لکه یخی چې ور اچولی یخی نو تا کېږو دغه وزن ناډکه ماما ولا داسې یخې ولې لکه سم هلته چې مخکې یخی ور اچولی ستا چم په موږ ونیسي یا اودس و که مو مخ هم ورباندې پرېولی لوی به نو څنګه بیا دې سړی واستوئ بیا دې سړی واستوئ دا واخله ده د چینې څه راغلو هلته ورچینه نو داسې یخې اوبه وې چې لکه سم لاسي په یخچال کې چې دې ایښي بس قدرتي یخوالی او خوږوالی اوبه مو څښلې مخ مو پکښې پرېولی نو ډېر مو ساعت تېر دی داسې ورته وګورئ دا ده چې دا روډ یې جوړ وای نو بیا ډېر خوند کړی و روډ یې خراب دی دا د دې ځنګلاتو لرګي دي دا نو بهترینه لرګی دی د کونړ نو اوس فعلا د دې وړل له کونړه بند دي خو په افغانستان کې بهترین لرګی د چارتراش یا ارچه چې ورته وایي هغه د کونړ دی دا لرګی دی د دې غرو سې راټاکوي دوی دلته دغه ورته وایي نښتر ورته وایي که څنګه داسې یو نوم ورته وایي خو موږ په خپله ژبه کې ارچه ورته وایي پر دې ځای اوښتل هم اسانه کار نه دی هغه نور هلته واوښتل موږ به دلته واوړو لکه موږ یو څه د اوبو سره نابلده یو اوی را واوښتلم د اوبو څخه خلک ټوله بس په دې یخو اوبو ته ولاړ دي داسې ورته وګورئ دې غره ته را واوښتو پر دې ځای باندې ډېر اوبه په فشار روانې دي دلته هغه ځای را او تقریبا له هغه ځایه راوړو دا هغه کور چې دی دغه ځای څخه موږ یعنې را واوښتو بس د اوبو چینه راوتلي داسې ورته وګورئ واقعیت چې د زړه سکون او آرام دلته پیدا کېږي بل د دې کونړ مې یو شی ډېر خوښ دی چې دا امنیت دی پکښې کې هېڅ خبره نشته چې د شپې ګرځې د ورځې ګرځې سړک په غاړه بېدېږې هر ځای چې یې څوک د سره کار نه لري ډېر مینه ناکه خلک دي او میلمه پرسته دي ډېر هر سړی به درته ست کوي چې راځه زما سره پاتې سو زما سره شپه وکړه خوشحاله کېږي چې خدمت دې وکړي او علم دوسته دي زما په دې هم ډېر خوښ دي تاسې ورته وګورئ د دې درې دا ښایست ته وګورئ د اوبو د شینګیا اندازه بیخي زیاته ده روډ دغه وضعیت ته راورسېدی چې ټوله ډبره سوه پر دې ځای نو اوس ختل د هر موټر کار دی
تاکېږو به په داسې لارو کې به تاکېږې ته به ډېر احتیاط کوې که وغورځېدې بس ولاړې داسې ورته وګورئ څونه داسې دې درې ته وګورئ چې خپله خوند درکړي چې واقعیت هم په لیدلو ارزي موږ چې دونه مزل کړی دی ناکه مو نه دی کړی موږ ته د دې ځای خوند را معلوم دی داسې ورته وګورئ دا غرونه افغانستان دغه دی نور مو نوشان میان هم راخیستي دي د اشپزۍ ډېر خطرناکه ځایونه دي نو هم لاره تعقیبومه او هم ولاګ درته شروع کړی دی دا ټوله جواري دي جواري یې کرلي دي دا مکمل دغه دي بلې درې ته بیخي راغلو خطرناکې ډبرې دي چې ډېر احتیاط کول پکار دي چې دلته تاکېږي بیا موږ ناولد هم یو په دې ساحو کې څوک ولد یې هغه بیا وساک لای سي ډېر په تکلیف هر ځای څه ځان تېروو دې سایه لاندې به له خیره کښېنو غرمه به تېروو دلته په پښو مو ډېر مزل وکړی نو ستړي سو نو ګړی مو دې یخه ښایسته هوا کې ارام ورته وکړئ دمه مو ورته جوړه کړله نو وینئ چې غرمې لپاره اشپزي شروع شوه نو دا زه له اشپزۍ څخه خلاص یم مېلمه یم نو واقعیت چې په داسې یو هوا او فضا کې د اوبو پر غاړه ښه خوند کوي اشپزي څنګه سو ډاکټر صاحب تیاره سوه بس څخه راغلم نه دا خو بیا یا صحیح ده نامي ده بیخي څنګه یې پخ کړې ده څه به کوې دا څه به کوې ولې دا چې بند شي که نه بجلي بندېږي ښه دا چې دوی هم ټول را سره راوختله دا ډېر ښایسته شال کاندي ماشاءالله ستاسې د دې ساعت تېر ده ټوله ورځ لمبېږي
مني سورة جديد نه دا پخیږي نه ورځو دننه دلته لاندې دغه څرخ دی درځئ تاسو لږ شئ سره بیا واره نه سو خلاص یې دا د وړو ژرنده ده دغه ته خپل وایي او اوړه بیا دې خواته ځي دغه ځای کې ورته دغه کوم غنم راچی وه بیا دلته لاندې دغه لري دا د کنټرول سیستم دی کله چې دا دا ودرئ دا راځي کوي خپل یو لرګی لري په او اوبه دې دلته دغسې دلته روان دي راځئ څرخونه یې وینو نرۍ لاره ده دغه لرګي څرخ ده لاندې یې قریږي دلته دا څرخی چه خاطر ماشاءالله وختلو ما ته وګوره چیرې ځې ها چیرې ځې درځه حرکت تر وکړه درځه یخه هوا جوارو فصل راوختلو وګورئ دې وریځو ته لکه واوه چې هغه دی چارتراش یا سلیپر چې دی ورته وایي کار هم پر شروع دی فکر کوم ده نه جاري ده دغو ساحو ته چې راسې نو بس په پښو به مزل کوې او خوند هم پکښې کړي هېڅ پر سړي باندې غمیږي نه چې په پښو ځې ځکه ټوله ساحه منظره وي نو په هغه واک پوهېږي وزه ده دې حال کې دا خوراک کوي اوس هغه د رامعلومېږي چې موږ چیرې لاندې خلاصون هغه کورو سره هغه ساحه وه اوس له خیره سره موټر ته خیږو نور راځئ تاسو را سره پاته سئ لاس من زمان چې ولاړی شه ولا خپل آفرین راځه یارانو په اوبو کې ساعت تېروئ ما خو ځان په دې جن خلاص کړئ چې ما سره موبایل او پاور بکس شان ما سره نو دوی خپل ځانونه یو بل ته ښه صحیح سره لانده کړه نو بس ټوله ورځ مو له خیره سره تېره کړه په درو کې په داسې ښایسته فضا او هوا کې نو واقعیت هم ډېر مو ساعت تېر سو خدای دې وکړي چې د نن ورځې د کونړ د درې ولاګ ستاسو هم خوښ شوی نو تر راتلونکي ولاګه پورې ما ته راکړئ اجازه هر چیرې چې یاست ښه وخت ولرئ د الله په امان